السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو ته یو ویډیو خیمه انتهایی د غم او د افسوس خبره ده. تاسو به زما سره دا ویډیو ګورئ خو د هغې نه مخکې یو درې څلور خبرې موږ به دې باندې کوو چونکې موږ اکثر د خوشحالۍ او د سرو ویډیوګانې خورو د امن ویډیوګانې خورو نه غواړو چې یار ستاسو ذهنونو ته او ستاسو خیالونو ته داسې خیال در واچو داسې خبر در واچو چې په هغې باندې تاسو خفه شئ. لکه مجروح بابا سهار نه یو خبر به د میډیا باندې ګرځي زموږ د علاقې خبر دی که نه چې یاره یو مور لګېدلې ده او د 3 میاشتو بچی حلال کړی دی د 3 میاشتو بچی حلال کړی دی. اوس یې ولې حلال کړی دی د هغه ویډیو به زه تا ته ښیم. دا خبر جي دا د تحبې زمونږ د تحصیل تحبې خبره ده. په تحبې کې هم داسې شوې ده په ډسټرکټ مردان کې نو پای باندې خبره چې کوم تا ته دا خبره پته چې یاره دا ماشوم وایي لکه کمزوری دی انتهایی کمزوری دی او د دې مور چې کوم دا ماشوم یې حلال کړی دی باقاعده او ولې حلال کړی د دې نه مخکې د دې 2 ماشومانو حسین صاحب ماشومان حلالول دا خو ډېر ظلم دی انتهایی ظلم دی. ظلم څه کې خو لکه دې څو خبره وکړه چې یو مور دومره مجبوره شوله چې هغې خپل ماشوم حلال کړه نو د دې نه مخکې د دې 2 ماشومان بچي په تیلیسیمیا باندې بیمارانو او هغې لکه مسلسل لاول میاشت کې 2 میاشتې پس او بیا میاشت پس وینه ورکول او هغې دپاره هغه سیټنګ برابرول اگر چې بلا تنظیمونه به دې خبره باندې لګیا دي هغې کار کوي چې یاره موږ لکه د دې خلکو مرسته وکړو د دې خلکو ملګرتیا وکړو خو یاره بیا هم نه کېږي. لکه تش دا خو نه د دې نه مخکې ما پرون یو کس سره میلاو شو ما چې یاره پلانکې څنګه دی وایي ښه دی نو بیمارو دې نه مخکې که نه ما ته ویل چې 2 ګولۍ سهار خوري 2 غرمه خوري او 2 ماښام خوري او بس دیاړی لځي لکه پیناډال ګولۍ خوري. نو ما ورته ویل چې یاره دا پیناډال ګولۍ خبرې ته غوږ کېده مل ولې خوري هغه خو د ګردو اپریشن کړی دی. ما ته یې ویلې چې ګردو اپریشن یې کړی دی دننه پکې یو پیپ لګولی دی. ډاکټرانو ورته وویل چې دا به 1.5 میاشت پس وباسې د ځان نه او د هغه 6 اومه میاشت پیپ یې اوسه پورې هغه لر نه کړو. نو ما چې یاره دا خو هر کارت ته نن سبا 10 لاک روپۍ راغلي دي او 10 لاک روپۍ راغلي دا خو پرې کېږي. ما ته ویل چې دا خو پرې کېږي خو تا ته دا پته وي چې هغه وایي چې دا ما لکه زخمي کې ډاکټران او اپریشن لره وکړي چې دونه له 100,000 روپۍ خو زما سره یې که نه چې په هغې باندې زه بیا لکه ماشومانو له علاج وکړم څه دی خیال دی او لکه ماشومان له د خوراک د کور د خرچې کار پې وکړم نو د دغه د خرچې د نشوالي د وجې 10-15-20,000 روپو د نشوالي د وجې باندې هغه په هغه حال کې لګیا دی د اړیکۍ پوه شئ. نو دغه زنانه چې کوم ماشوم حلال کړی دی دی صرف او صرف په دې وجه باندې حلال کړی چې 2 ماشومان ما روزانه لکه مسلسل دی نه بندوبست کوه مایوسه شوه د مایوسي او بله خبره دا ده چې یاره زه وایم چې یاره موږ له الله پاک روغ ماشومان راکړي دي موږ په خپله باندې روغ یي موږ د ګټې وټې خلک هم شته دی او په خپله باندې هم لګوي موږ له پکار دي چې یاره د داسې خلکو دغه وکړو د داسې خلکو مرسته وکړو د داسې خلکو لکه تاسو په دې ویډیو کې دا 2 ماشومان زه تا ته ښیم د دې پلار 1500 روپۍ هغه دیاړي کوي مجروحه جی لکه تنظیم لګیا دی تنظیمونه د هغه سره مرسته کوي 400-500 دیاړۍ کوي لکه دې ماشوم دپاره خو خوراک هم پکار دی که نه بالکل نو انتهایی د غم خبر دی انتهایی د خفګان خبر دی. زه د دې خبر نه خبر شوم چې یاره دا خبر تاسو سره شیر کړم چې یاره ولې یو مور به لګي او هغه به چې کوم دی دغه کوي د خپل ماشوم حلالوي ډېره ګران هم دا سین صاحب لکه خپل بچي ته د چا دومره لاس چرته ورځي خو مور ځان مرګ له ورکوي. تاسو وګورئ دا چرګ ډېر مذوب شی دونه رښتیا دغه نه او هغه چې کله بچي راوړي نو بیا په انسان هم ورځي په زمري باندې مرځي په قارغه او په پیشو په ګیدړ مرځي. حسین صاحب زمونږ په چې باندې 13 ورځ چې کوم دی هغه یو ویډیو چلیدلی وه چې هغه یو سپی نه یو بچی و خوږ شوی و هغه چې کوم دی نو هغه بچو سره په موټرسایکل په دغه باندې بیا چې کوم دی نو خوله لګوله نو لکه د مور شفقت خو لکه الله تعالی چې کوم دی د هغې مثال ورکړی دی چې یاره زه د خپل انسان سره داسې مینه ساتم نو بیا د مور هغه مثال او د مور د شفقت خو هغه بیا دومره لکه په دې دور او د وخت او د حالاتو داسې چې کوم دی مجبوره کړه چې خپل ماشوم بچی حلال کو. نو بی زمونږ خبرې خو وړه خوله او غټه خبرې هغه خبره ده خو چونکې زمونږ ته به تاسو نه ګورئ او تاسو به خپل خیال او خپل ذهن ته وګورئ کوشش وکړئ چې یاره چې ګاونډ کې داسې کسان دي لکه موږ نو ما ته کورونه معلوم دي چې په هغې کې 4-5 کسان دي خو یاره د هغوی وس کېږي اگر چې انتهایي ګرانه ده د هغوی وس کېږي
خو ما تاسو ته دا کومه ویډیو وښودله د سکرین باندې، نو دا ماشومان اوس الله دې پرې رحم وکړي، یو انسان به مجبوره کېږي یاره د دې نه. بالکل جی بالکل. هماغه یار چې یو سړی ده چې کوم دی نو هغه بیماري مې پیسې ورته پکاره مي او د ده سره چې کوم دی د خپل د ژوند د تېرولو پوره وسایل نه وي. بله خبره دا یاد ساته مجروحه، دې مور داسې وکړه انتهایي بدې وکړي دي. وګوره دا یو لار سازه شوله. ښه بالکل دا هم په موږ باندې د الله تعالی طرفه یو قسم نه امتحان دی او عذاب ګڼلی شو. که دا خو کېدی نه شي چې یاره لکه یو مور خپل بچی ده چې کله په موږ باندې لکه د یو قسم د الله تعالی قهر نازل شو چې مور او پلار په بچي باندې رحم ونه کړي نو لکه بار خلک به څونه تنګ وي. بالکل دا انتهایی ګرانه ده. د فانی صاحب دی یو بس مختصر شان خبره دا کوم به خبر راټولو. فانی صاحب دی زما مخکې دا خبره یاد ده، دا پپی سپی و د هغوی سره مجروحه، او هغې سپی نه بچی هغې یو کس راغلی ویل مال ته بچی راکړه، بچی ترې راواخېست هغې له یې ورکړه، او نور بچي ته ګډ وډ شو، بس یو بچی پاتې و چا یو خبره هغې سبا هغه مور ډېره ګرځېدله. د دې خبرې فانی صاحب ګواه دی. بچی ترې راواخېسته ور یې کوله هغه سړي له، او هغه سپی ښه ولیده، څه ځای پورې یې منډه وواله، ماښام ټیم و، واپس هغه سپی راله، موږ هم بس ننوتو، زه خپل ځای ته رالم. سهار راته فاني صاحب رنګ وکړو چې هغه سپی چې واپس راله کوم ځای نه چې موږ بچی ورکړو په هغه ځای باندې مړه وه. هغه سپی په هغه ځای باندې لکه مړه وه. پوه شوې؟ نو دومره شفقت د پاس هم یو سړی په خپله باندې لګي، او د 2 او 3 میاشتو زه به دا ووایم چې دې له خو د چا لاس هم نه ورځي یار. بس الله دې په موږ ټولو ورباندې رحم وکړي. چېرته چې یې کوشش کوئ چې یاره داسې خلکو امداد وکړي. لکه سهار راته هډماسټر صاحب ته مې دا خبره وکړل، نو هغه راته ویلې ویل هسپتال کې بل بیمار سره تللی وم، یو ماشوم رابسې و چې بابا ما ته دیني ضرورت دی او لکه زه به ستاسو په اینه باندې ژوند کوم. پوه شوې؟ زه مرم هماله ستاسو دیني ضرورت دی. بس ویل یاره قدرت کار داسې سیټ کوو، زما او پازیټیو ګروپ او هغه ماشومې ته هم د او پازیټیو ضرورت و، بس هلته ورته سملاسته مې وینه مې ورکړه. نو انتهایي ګرانه خبره ده، خطرناک خبر دی د علاقې دپاره، د ټولې نړۍ دپاره انتهایی د افسوس خبر دی. خو بیا هم کوشش وکړئ دا خبر زیات ته زیات شیر کړئ او خپل رای موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. کوشش وکړئ هر ځای کې چې کمزوری سړی دی، هر ځای کې چې غریب سړی دی، هغه ته ورورسئ او د هغه امداد وکړئ. بالکل جی، زمونږ هم دا پیغام دی او دا خبر دی ټولو کتونکو ته، ټولو مینوالو ته چې په خپل چم ګاونډ باندې چې کوم دی نظر واچوئ. کوم خلک تنګدست دي د هغه خلکو مدد وکړئ. کوم خلک که ستاسو په وجه باندې د هغوی زندګي بچ کېدی شي یا د هغوی چې کوم دی ژوند ته یو څو لحظې خوشحالي میلاوېدی شي، یو بل له خوشحالي ورکړئ، د یو بل سره مرسته وکړئ چېرته چې ښه د وبا د بریالي اوسئ. بالکل حسین صاحب، ما خو چې دا خبره واورېده ډېر انتهایي خفه یم، خو ټولو مینوالو کتونکو ته دا پیغام دی چې په چم ګاونډ نه خپله علاقه کې داسې بېوسه او د داسې غریبه خلکو امداد وکړي چې نن داسې یو مور وکړو، د نه کېدو خبره ده، خو چې یو مور وکړو چې سبا له بل یو مور یا پلار په دې خبرو مجبوره نه شي داسې کار وکړي. نو ټول کتونکي د خپل علاقې د غریب او د بېوسه امداد وکړي او د هغو سره په داسې دغه کې شریک شي. ډېره مننه، چېرته چې خوشحاله اوسئ. د الله په امان.